ښه دی ورو سوال کړی دی چې په دې باندې ما پوهه کړه چې اوقات النهي کم یو دي. اوقات النهي یعنې کم وخت کې چې نفلي مونځ یا بغیر سببه مونځ کول منع دي، هغه وختونو باندې وی ما پوهه کړه. الجواب اوقات النهي دا بیانیږي په اختصار سره او په تفصیل سره. که په تفصیل سره بیانې نو دا 5 وختونه دي، او که په اختصار سره بیانې نو څو دي؟ 3 وختونه دي. چاته تفصیل هغه معلوم دي؟ اسمان منځ ته شي او کله چې سهار مانځنه د فرضو نه بعد چې دی نو لمونځ کول الا چې حتی پرېږده چې پکې استثنایي حالت او جدا مسله، زه ماته د حالات بیان کړي. سهار مانځنه بعد تر د اشراقه پورې، دویم د زوال په ټیم کې، د نور ځایله کېدو په ټیم کې، دریم د غروب الشمس په ټیم کې، د مازدیګر مانځنه بعد او غروب الشمس. دا خو 3 ټیمه شو. ستا دا خبره نږدې ده. سهار او ماښام چې کله نور سهار چې کله نور راخیږي نو سهارانۍ کله چې ځمکه ګرمه شي نور نه دغه د طارق صاحب چې کوم وي دا جواب صحیح ده، خو لږ تعبیر یې که صحیح کړی. 3 ټیمه مختصر چې ذکر کوي او 5 چې تفصیلي، او دا خو هر مسلمان دپاره دا مسله همه که نه صرف زما دپاره همه یا مولیانو دپاره. د منځه مسله خو ټولو ته راځي. دا خو داسې نه دی چې بس دا یو عالم ته به راځي، یو شیخ ته به راځي، یو مولوي صاحب او امیر صاحب ته او قاري صاحب ته. د منځه مسله چې چاله نه ورځي، د منځه مسایل او بیا هغه بنیادي مسایل، نو پوه شي چې دا سړی صفر دی، بالکل دی بالکل صفر دی. چې سړي ته د خپل هغه عبادت په باره کې علم نه تفصیلي چې کم عبادت دی په ورځ کې 5 پیرې فرضي مونځ کې، او د هغې نه علاوه بیا سنت او نفلي مونځ او تهجد او دا خو ښه ډېر دي. نو چې سړي ته دې باره کې پته نه وي نو دی به نور د دین کم مسایل زده کوي. دا مسله موږ په درسونو کې خصوصا د عمدة الاحکام او د بلوغ المرام او د مشکات په درسونو کې تفصیلا بیانه کړې ده. دغه شان د بخاري په شرحه کې چې وختونه په اختصار سره 3 دي او په تفصیل سره 5 دي. نو په اختصار سره 3 هغه ټولو ته یاد دي. اولنی هغه دا دی چې د سحر د مانځه نه بعد د نور راختو پورې، او بیا چې اسمان د نور په منځ شي د زواله پورې، او دریم وخت د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې. دا علی وجه الاختصار. او که علی سبیل البسط وایو، یعنې لږ ښه تفصیل پکې کوو، نو بیا داسې اولنی ټیم دا دی د سحر د راختو نه بعد چې سحر مونځ شي د هغې نه بعد شروع شو وخت الى طلوع الشمس د نور د راختو پورې، د نور د راختو پورې. او دویم ټیم دی د نور د راختو نه واله چې دا نور یو نیزې په مقدار راوچت شي. کله چې د نور د کناره راخیږي، چې کله د یو نیزې علی قید رمح، یعنی چې د یو نیزې په اندازه باندې راوچت شي، تقریبا دې ته دي چې 12 منټه علما وایي، زیات نه زیات پاو ساعت. چې نور راوختو مطلب دا نه چې نور راوختو او بس د مانځه اجازت شو. نور چې راوختو اوس به انتظار کوي او پاو ساعت بیا. او ځکه دا ګړۍ کې چې کوم ټیم ورکړی د شروق ده چې وایي دا نور د راختو ټیم دی، دې نه بعد به هم بیا صبر کوي، یو 12 منټه یو پاو ساعت، دا به صبر کوي. نو دا دویم وخت شو. دریم وخت چې دی هغه کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي، د هغه وخت نه واله تر دې چې دا د زوال طرف ته روان شي دا نور او د منځ نه واوړي. دریم وخت چې دی هغه څلورم وخت، هغه د نور د مازدیګر د منځه نه بعد واله د نور د ډوبېدو پورې. او 5م وخت چې دی نو هغه کله چې دا نور ډوبېدو کې شروع شي، دا 5م وخت دی، نور د ډوبېدو پورې. خو بیا 5م وخت هغه دی چې کله بالکل د نور په ډوبېدو شي، نو دا 5م وخت شو. دا علی وجه التفصیل چې کله سړی تفصیل کوي، تفصیلي 5 وختونه دي، او مختصر دغه 3 وختونه دي چې هغه ملګرو ټول بیان کړو. او په دې باندې دلایل دی الحمدلله موږ سره، دا د ځان نه خبره نه کوو،
چې بس موږ د ځان نه خبره وکړو دا حدیث دي دا وختونه نه. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې ده او په دې ګواهي ورکړې ده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې وه چې د سحر د مانځه نه بعد به مونځ نه کوئ تر دې چې نور راوخیږي او د مازدیګر د مانځه نه بعد د مانځه نه یې منع کړې وه تر دې چې د نور ډوب شي. په بل حدیث کې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عبدالله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاة حتى ترتفع. کله چې د نور د کناره راوخیږي دغه هغه تفصیلي وختونو کې د دوه زیاتي کله چې د نور کناره راوخیږي نو صبر به کې لمونځ به نه کې حتی ترتفع تر دې چې د نور پوره راختلی نه وي بره. و اذا غاب حاجب الشمس او کله چې د نور یو کناره ډوب شي دا معنی نه چې نور ډوب شو بس ختم نه صبر به کې مونځ به نه کې فاخر الصلاة حتى تغیب نو مونځ اوس لیټ کا یا پریده یا وروستو یې کا تر دې چې د نور څه شي پوره ډوب شي. دغه دوه وختونه دي او چاته یاد دي دا پنځه د سحر د مانځه نه بعد تر د اشراقه پورې او بیا چې نور راوخیږي نو تر د نور پوره راختو پورې چې کنارې راوخیږي د هغې نه واله نور پوره راختو پورې د دویم ټیم شو. دریم ټیم د نور چې دی نو زایله کېدل ماسپښین د اسمان د منځ نه زایله کېدل اسمان د منځ نه زایله کېدل. دریم ټیم د مازدیګر مانځه نه تر د نور پرېوتو پورې او څلورم ټیم پنځم کناره پنځم چې نور د کناره ډوب شي نو انتظار به کوي تر دې چې پوره نور ډوب شي دا پنځه ټیمه شو. خو که اوس څوک وایي چې په دې څه دلیل دی د نور چې د اسمان په منځ کې شي دغه ټیم کې به مونځ نه کوي نو په دې کې یو حدیث دی امام مسلم رحمه الله راوړی د عقبه بن عامر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه وایي چې 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. 3 وختونه پیغمبر موږ منع کړي چې په دې کې مونځ نه کوئ. مونځ نه کوئ معنی دا نه چې هر یو مونځ به نه کوئ. مونځ نه کوئ څه معنی؟ هغه مونځ چې د هغې سبب نه وي هغه مونځ به نه کوئ. نور چې سبب یي هغه کولی شي لکه اوس مونځ د چا نه پاتې شوی دی او هغه کوي یا سببي مونځ دی لکه جومات ته ورننوتو تحیت المسجد کوي یا عمره وکړه طواف او طواف نه بعد هغه 2 رکعاته دي هغه کوي یا صلات الکسوف یو یا دغه شان نور چې کوم سببي مونځونه دي ډېر دي. الغرض چې د مانځه سبب وي هغه په دې وختونو کې کیږي چې سبب نه وي لکه اوس یو سړی ناست دی کور کې وایي راشي 2 رکعاته نفلي مونځ به وکړم سبب یې نشته نو داسې مونځ به نه کوي. ښه دا 3 وختونه کم یو دي وایي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي د هغه وخت نه واله د مایله کېدو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی. دغه دلیل دی چې د دې دپاره دی چې کله نور د اسمان په منځ شي نو دغه ټیم کې به مونځ نه کوي. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب او بیا نور د ډوبېدو دا مسله ذکر کړې ده. نو دا 5 وختونه علی وجه التفصیل دي او که اختصار سره ذکر کړي نو څو وختونه دي؟ 3 وختونه دي والله اعلم.